خو تر څو پورې چې زه بل خپل مېرمن ته بلنه ورکړم زه اول یو دوه درې خبرې کوم. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د پښتو ژبې باره کې زه داسې یو څه مقدمه غوندې لرم. وایي لومړی باید پلر او بر کې پښتو د ضرورت ژبه شي. یوه ژبه هغه وخت د ضرورت ژبه ګڼل کېږي چې کار او اقتصاد ژبه شي او روزګار ورسره وتړلی شي. او روزګار هغه وخت سره تړلی کېږي چې دولت او دفتر ژبه شي چې په اداري کارونو کې ورته ضرورت وي. افغانستان کې یوازینۍ د ضرورت ژبه ده، افغانستان کې یوازینۍ د ضرورت ژبه فارسي ده. نو ځکه هر ترکمن او ازبک پښتون په شهید نورستاني بلوچ ټول مجبور دي چې فارسي زده کړي، مګر فارسیوال مجبور نه دي ځکه چې کار او اقتصاد فارسي ژبې پورې تړلی دی. هر پښتون وزیر، معین، رئیس، مدیر او مامور لپاره اړینه ده چې خپله پښتو ژبه په حکومتي ادارو کې د کار ژبه کړي. او کوم پښتانه او حکومتي چارواکي دا کار نه کوي او د پښتو ژبې د حق قرباني ورکوي، باید هم ځل لپاره ورته پښتون ولس د کار فرصت ورنه کړي. همداسې پښتونخوا کې د ضرورت او دفتر ژبه اردو او انګلیسي ده. نو هلته پښتانه دي چې اردو او انګلیسي ژبو کې زده کړې وکړي ځکه چې کار ورسره تړلی دی. چېرې موږ پښتونخوا کې دفتر ژبه پښتو کړو نو بیا به پښتانه مور او پلار مجبور شي چې خپل اولادونه هغه ښوونځیو ته ولېږي چې تدریس پکې په پښتو ژبه وي، ځکه چې د زده کړو د بشپړېدو وروسته به د کار ژبه پښتو وي. د ټول شخصي ښوونځي چې اوس تدریس په اردو او انګلیسي ژبو کې کوي ډېر ژر به په پښتو شي. اوس چې هر کال په میلیونونه پښتانه مورګان او پلاران خپل اولادونو ته هر کال د میلیونو روپو په لګښت د اردو او انګلیسي ژبو کتابونه اخلي، نو ورته به د پښتو ژبې کتابونه د نصاب په بېلابېلو مضامینو کې په کار وي. نو د پښتو ژبې کتابونو ته به د خرڅلاو لپاره ښه بازار پیدا شي. زرګونو لیکوالان به په پښتو لیکلو پیل وکړي او پښتو ژبه به ادب او تاریخ سره سره د ساینس او ټکنالوژي په ډګر کې په ډېر لږ وخت کې چټک پرمختګ وکړي او د نوي عصر د وختونو سره سم به د پرمختیا په لور حرکت وکړي. د دې عصر ملاله پښتانه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه ښځینه غړې د لر او بر د دردېدلي او ځورېدلي افغانانو د زړونو غږ د خپل قوم او ژبې د حاکمیت لپاره نه ستړې کېدونکې مبارزه له سنا ایجاز څخه په درنښت هیله کوم چې د خپلې مورنۍ ژبې پښتو د پرمختګ لپاره خپل نظر او وینا له کتونکو او اورېدونکو سره شریکه کړي. ډېره مننه خان عبادسي چې کوم د مخکې په پروګرام کې موجوده دي او د دې د پروګرام راټولولو ډېره مننه. لږ که موږ د دې ورځ په تاریخ کې نظر ورته دا ډېر مهمه ورځ ده. لکه په کال 1992 د بنګلادیش ځوانان راغونډ او پاکستان چې برخه هغه وخت کې صرف د 3% ژبه وه هغه ټول د ثنا ایجاز پر ستاسې اواز نه راځي. زما غږ درځي اوس صحیح شو ستاسې غږ اوس راغلی. ډېره بخښنه دلته د انټرنیټ دومره قوي نه وي، دومره د هغې ستونزه ده. ما د تاریخ خبره کوله چې دا ولې لمانځل کېږي دا ورځ. په کال 1952 کې څه بنګلادیشي ځوانان چې هغه محصلین و طالب علمان و هغې راوچت شول او تقریبا 21 کسانو هغې دا یو قسم له لاریون وکړو د دې خبرې خلاف چې پاکستان په هغه وخت کې چې بنګلادیش هم د پاکستان برخه وه خو هغه وخت کې 3% خلک چې اردو ژبه ویونکي وو د هغې ژبه یې راوچته کړه او په ټولو قامونو چې دلته آباد وو مختلف قامونه په هغې باندې وروتپله د ژبې د قامي ژبې په نامه باندې چې کوم د یوې قام هم خپله ژبه نه وه. دغه 3% خلکو ژبه ورتپلو نه پس دغه ته څه ځوانان بنګلادیش هغې لاریون وکړو. 21 ځوانانو په دې باندې د حکومتي چارواکو له اړخه ډزې وشوې او په هغه ډزو کې یو دغه دا دی چې 4 کسان پکې شهیدان شو، یو دغه دا دی چې دې کې 7 کسان شهیدان شو. دغه مبارزه د 1952 نه را شروع کېږي او بیا په 1991 کې د هغې هم د ژبې په بنیاد چې کومه مبارزه شروع شوې وه د هغې په بنیاد د ناکامي خپلواکي کامي ازادي دې اخلي او ازادېږي. نو دا د دې سلسله بیا په 1990 کې د ملګري ملتونه دې ورځ ته یو داسې دغه ورکوي چې د مورنۍ ژبو ورځ
په ټوله دنیا کې ټاکي او اوس یې ټوله دنیا کې خلک لمانځي. کله چې بیا مونږ د خپلې ژبې خبرو کوو، زمونږ ژبې سره ګورئ چې کله د کام مونږ یو د هغې صفت کوو یا تعارف کوو یا وایو چې یو کام څه شی دی، نو د کام بنیادي صفت دا وي چې هغه به جغرافیه لري، هغه به خپل تاریخ لري، هغه به خپل اتلان لري، هغه به یو قسم لا هغه به خپل خلک لري، او ټولو نه مهم هغې هر څه کې هغه به خپله ژبه لري. نو دلته چې کله هم قابض راغلی دی، امپراتور راغلی دی، امپایر جوړ شوي دي، که هغه بیا د سیکانو امپایر و، که هغه د مغولو و، هغه که بیا د انګریز و، کوشش کړی دی چې ژبه یا د یو قام شناخت یا هویت چې دی هغه ختم کړی شي، او د دې وار په وار کوششونه شوي دي. بیا د بده مرغه د بر وطن خو زه خبره نه کوم، خو دلته په کوڅه پښتونخوا کې په موږ باندې ډېره قسمه لوبې وشوې. یو وخت داسې و چې په کم از کم که په پرایویټ سکولونو کې یا چې کوم دغه سکولونه دي که هغې کې نه، نو په سرکاري سکولونو کې به پښتو ژبه تر د 5مه پورې ښودل کېده، هغه هم ختمه کړې شوه او په هغې باندې بندیز ولګېدل. په پښتو کې په سکولونو کې په مکتبونو کې خبرو کولو باندې بندیز لګېدلی دی. هلته پښتانه ماشومان که خبره کوي نو ځای په ځای هغې باندې جرماني لګي، هغې باندې فاین لګي. او بیا څنګه چې دلته تاسو ذکر وکړو چې دلته د دفتر ژبه، دلته د روزګار ژبه، د هر څه ژبه چې د اردو یا انګریزي ده، یا زیاتره انګریزي د اردو پکې هغې ته د رابطې ژبه وي، او د کامي نام ژبې په نامه باندې په پوره پاکستان کې په هغې کار شوی دی، هغې په خپله ژبه کار کړی دی. مونږ د بده مرغه کار نه دی کړی، لکه مونږ ټول هر څه که زه دا راوچت کړم چې دا یو کار را سره کړی دی، نو دا دې کې ده چې مونږ کله خبره کوو د یو ژبې. ګورې یو ژبه کله ژغورل کېږي چې هغه څوک لولي، هغه څوک لوستی شي، هغه څوک ویلی شي، هغه څوک په روزمره ژوند کې هغه خبرې پکې کولی شي، په هغې کې رسنۍ کې پروګرامونه راځي، هغه ستا په نصاب کې چې په دې هر څه کې نه، نو ته به څنګه یاد؟ زه په نصاب کې نشته، ستا په واک کې نه دی، زه په رسنو کې نشته، هغه ستا په واک کې نه دی، ته په خپل کور کې کومه ژبه کاروې هغه خو ستا په دغه کې دی. ډېر په احترام سره زمونږ دلته پښتانه د عربو نه متاثر دي، بیا د عربو کلتور او اسلام دای مکس کړی دی. د هغې دا خیال دی چې د عربو نامې ځان له ایښودل یا د هغې دغه ژبه زده کول دا چې دی جوړه دا د مذهب سره تړلی دی، داسې هېڅ نه. خو بیا هم مونږ څوک عرب نه دي لیدلی چې هغه خپل وړو له خپل ماشومانو له خپل د پښتنو نوم ایښي یا د بل قام نوم ایښي. خو زمونږ د پښتنو د بده مرغه دا یو ډېر غټ دغه دی چې مونږ خپل وړو له کله هم د نامې په مقصد او په مطلب هم نه پوهېږو، خو هغه مونږ یږدو صرف په دې بنیاد باندې چې هغه په عربی کې وي. نو مونږ د عربی نه هم متاثره یو، مونږ د اردو نه هم متاثره یو، بیا مونږ هم د انګریزۍ نه هم متاثره یو، بیا مونږ ګیله دام کوو چې مونږ سره دا کېږي، بیا مونږ دا کېږي. ډېر په احترام سره زمونږ خپلې کومې خامۍ چې دي په هغې به زیاته زه فوکس کوم، او بیا به دا وایم چې حل څه کېدی شي. ګورې عمده پاکستان دی، په دې پاکستان کې مونږ سره سندیان هم اوسېږي، مونږ بلوڅان هم اوسېږي. بلوڅان کوشش کوي چې خپله ژبه وکاروي، کوشش کوي چې په خپلې ژبې ژغورنه وکړي. لکه زمونږ نه په دلته خپلې نامې ورکې دي، مونږ ته په انګریزۍ او په اردو کې د هغه څیزونو نامې راځي، خو دا پښتو کې خپل اصل نامه څه ده هغه مونږ نه هېره ده یا مونږ نه کاروو. نو د هغه نه کارولو د وجې نه هغه ورو هغه الفاظ ورکېږي لګیا دي، او چې الفاظ ورکېږي خو ژبه ورکېږي. لکه څنګه باچا خان بابا ویلي دي چې کوم کام خپله ژبه ورکه کړي کام ورک شي، چې کوم سپکه کړي هغه کام سپک شي. هغه مثال زمونږ سره روان دی. کله هم کله چې مونږ د کامي ازادي او د کامي خپلواکي او د کام د ژغورنې خبره کوو، دا د ژبې نه بغیر ممکنه نه ده چې ته خپله ژبه نشې ژغورلی، او نو هغه ته بیا خپل کام ژغورل چې دی چې کوم ستا هویت دی، شناخت دی، هغه هم ته نشي کولی. نو بنیادي توګه زمونږ سره دا کیسه روانه ده، خو په دې کې زمونږ خپل ما چې کومې غلطۍ یاد کړي چې مونږ پخپله هم الفاظ نه کاروو، نومونه نه ایږدو. دلته زه نیم خبر په بر وطن کې، خو دلته د واده د بلنې کارډونه چې دي هغه هم په اردو کې او په انګریزۍ کې چاپ کېږي. دلته د قبرونو چې کومې ښځې دي هغه هم په اردو کې او په انګریزۍ کې چې دی په هغې باندې کونده کېږي یا لیکل کېږي یا چاپ کېږي. نو د بچو د نومونو خو ما ذکر وکړو چې موږ د بچو نومونه خو دلته
بالکل په پښتو کې خودلو ته تیار نه یو بدل غونډه داسې بے مطلب او بے مقصد نامه بکیدو خو صرف په دې بنیاد باندې چې زما د ژبې نه دی نو دا ټول هغه سیزونه دي چې هغه موږ سره روان هغه شعر په دې وخت کې بنیاد هغه د شعر یو مطلب دا دی چې د سب بنیاد نه مضبوط نو هغه به بنیاد یو امارت کته جوړم کې چې زه د کام جوړم کوم زه کام دغه کوم ستا بنیادی ژبه ستا هویت ستا شناخت نه دی دغه نو هغه کې ته هغه ځنه کې هغه د هغې څه مقصد نه د هغې څه فایده نه نو دا ټول سیزونه دي اوس په دې کې زه لږ شانتې که ما سره وخت یې یو منټ کې دا خپل ټول حل چې ویم چې موږ څه کولی شو ګورئ دلته چې کوم سیندیان دي زموږ سره هغې مسلسل مبارزه وکړه او د هغې دا وخت کې په سند کې هلته نیکانامې په سندۍ کې هلته شناختي کارډ یا آیډنټیټي کارډ یا د شناخت چې کوم کارډ د پاکستان چې خلکو ته ورکوي هغه هم په سندۍ کې دي که څوک خوشحالیږي که څوک خفه کېږي هغې خپل هر څه سندۍ ته اړولي دي بیا د هغې د کاروبار چې کوم کارټونه وي چې هغه د بزنس کارډز ورته وایي که څه دا کارډونه چې تاسو په د سند دننه لاړ شئ چې هلته کو هندوان دي که مسلمانان دي ځکه چې په سند کې غټ تعداد کې د هندوانو هم کلي شته او ښارونه شته هغې کې دننه چې تاسو کله ګرځئ په بازارونو کې د بازارونو د دوکانونو چې کوم تختې دي یا بورډونه دي یا چې سم دي هغه ټول په سندۍ کې دي نو دا یو کوشش هغې خپل کړی دی یو ځای ته را رسېدلي د بده مرغه موږ چغې ډېر وهو موږ خپل ځان ته دغه ډېر وایو چې موږ سره دا کېږي خو موږ د خپل ځان نه شروع کوو نه موږ وایو چې یا خو د حکومت راشي یا یو کس راشي هغه د ماته هر څه وکړي خو د هر څه کې د منفي هر څه کې یو مثبت کار چې کوم شوی دی هغه په تېرو څو میاشتو کې د بنیر او د سوات څه ځوانان دي چې هغې یو مبارزه یو کمپاین شروع کړی دی ځای په ځای غیزي دوکانونو ته او د هغې لوحې او د هغې چې کوم بورډونه دي هغه ټول په پښتو ته اړوي نو دا یو څه مثبت اړخونه هم دي چې څه ځوانانو شروع کړو مطلب دی کې د پیسې ضرورت نشته که ته د بچو نوم بدلی یا که ته خپل نوم یا خپل د کور نوم یا د کاروبار نوم یا د تجارت نوم یا یو تجار یا ته خپل یو کارت جوړی هغې دغه کینو او بیا پکې که یو سندۍ په یو کام کې مبارزه کولی شي هغه دې حده پورې راتلی شي چې د هغه په نصاب کې په لسم کې د هغه د سندۍ پرچه لازمي ده او دلته یې ماته د پښتو د 5م کلاس 5مه پورې وه او هغې نه مغه ختمیږي نو بیا زه چغې وم ما سره څه کېږي ځکه چې دلته پښتون یو وزیر اعلی او په تېر حکومت کې خټک صاحب او هغه پرویز خټک صاحب دا ویل چې څوک د پښتو نامه واخلي نو زما په مزغو کې ډز وشي نو چې یو پښتون داسې وایي بیا به مونږ د بل چا نه ګیله نه کوو او د بل کامونو نه متاثره کېدل د یو څه بنیاد باندې هغې هم د بل نه ګیله نه ده پکار مونږ به په خپله چې څه کولی شو زه خپل ځان کې زه څونه وس لرم زه د خپل ځان نه کله شروع کوم د بل نه ګیله کول ډېر اسانه ده خو زه څونه لګیا یم زه څونه مبارزه کوم او زه څونه ځان دې کې کامیابېږم د خپل نوم واک را پورې نه اختیار مې نه ډېره بخښنه اخرنۍ خبره ده خو زمونږ په کورنۍ کې یا ځای په ځای چې څونه واړه پیدا کېږي یا چېرته پیدا وي چا بله نوم په عربۍ کې یا په بله ژبه کې ږدي مونږ کوشش کوو چې هغه نوم ورته بدل کړو چې پښتو ته یې واړو ځکه چې که مونږ داسې نه کوو نو دا چې څه راسره روان دي دې نه نور بد حالات دي خو کم از کم یو هڅه یو کوشش د خپل ځان نه شروع کېدی شي جي نړۍ مننه خورې یو سوال دی چې لکه ولې لکه د سندیانو پښتانه په دې ونه توانېدل چې پښتو د پښتونخوا او دفتر ژبه او زده کړو ژبه کړي لکه استاد سره خپل خبرو کې ویل چې سندیان کنه لکه د خپل دفتر او د زده کړو ژبه سندي کړه مګر په دې وسه پورې پښتانه نه دي توانېدل چې د پښتونخوا د زده کړو دفتر ژبه پښتو کړي په دې باندې ګورې د پښتنو د سندیانو چې کوم حکومت کې دا شوی دی هغه د چپ لاس سیاسي ګوندونه وو او هغې پکې اخته شو دلته مصیبت دا دی چې پښتون د پښتون سره کېني لکه ما چې یو ذکر وکړو خو یو پښتون و چې هغه دا فیصله وکړه چې د 5م کلاس نه د پښتو ختمول دي د پښتو خبره چې څوک یې زما مزغو کې ډز کېږي حالانکې هغه هماغه پښتون وزیر اعلی به هم په کور کې پښتو وایي زموږ مسله دا ده چې دلته موږ مسله دا جوړه کړې ده
چې مونږ د پښتو حق له خبرې د پښتو په حق له ګامونه دا مونږ ټول ملتپال ګوندونو پسې تړلي دي د هغې دغه دا دی د سیندیانو چې سیندیانو دا کار نه دی کړی سیندیان چې کله د هغې د شناخت د هغې د هویت خبر راشي هلته ملتپال هلته مذهبي ګوندونه هر څوک چې دي هغې بیا بیو شي که هغه هندو دی که هغه مسلمان دی که هغه بیا د چپ لاس سیاسي مبارز دی که هغه بیا ملتپال دی که هغه د هر سیاسي نظریې سره تعلق لري د ژبې په هکله او د ځان په هکله هغه یو خبره شي دلته د بده مرغه چې د پښتنو خبره راشي دلته په مذهبي ګوندونو باندې د پاکستان بخښنه زه به په احترام سره خو زه به په هغه اردو کې یو متل دی د دې چې د شاه نه زیات د شاه وفادار کېدل مذهبي ګوندونو والا دا زیات کوي هغې د هغې څونه چې کتابت دی سوچ دی دا چې کوم کتابونه چاپ کېږي دا هر څه په اردو کې کېږي زیاتره او کوشش کوي چې ځان په دې پښتو او پښتنو دې څیز نه ډډه وکړي بیا چې کله د ملتپالو دغه راشي نو هغه هم ټول ټایم په دې کې دغه وي چې د هغې سره جګړې او شخړې دومره روانې وي چې په پاکستان کې دننه خو د ملتپال چې کم یو مي هر څوک هر دغه به که هغه ګوند دی که تحریک دی که دغه په هغې باندې ټول عمر خو د غدارۍ او د دغه چاپ لګېدلي نو چې څو پورې هسې کوي هغه اول د ځان نه هغه تورونه صفا کوي نو په دې کیسه کې د هغې نه ټول هغه ټایم لاړ شي خو یو زه چې څه ته وایم چې یو د زړه نه یو کوشش نه دی کړی شوی چې که دا کړی شوی په تېر د کله چې د پښتون د عوامي نېشنل ګوند حکومت و په پښتونخوا کې په کال 2008 نه تر د 14 پورې په هغې کې یو هڅه کړې وه هغه حکومت چې هغې د 15 ژبې د پښتونخوا چې دلته د ټول پاکستان کې څه د پاسه 80 ژبې ویل کېږي په هغې کې په پښتونخوا کې تقریبا څه 14 ژبې دي او په هغې کې بنیادي چې کوم 15 ژبې دي نو په هغې باندې عوامي نېشنل ګوند دا لازمي کولو دپاره یو هڅه کړې وه او یو نوټیفیکیشن هم جاري کړو چې کله حکومت د هغې ختم شو د هغې د حکومت ختمېدو نه پس چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت راغی ورسره د جماعت اسلامي چې مذهبي ګوند دی او پښتون مشر دی هغه چې کله راغلل هغه ټول چې څونه فیصلې شوي وي نوټیفیکیشنز شوي یا جاري شوي اوسه څیزونه چې دا کار به کېږي د ژبو په هکله هغه یې ټول واپس کړل او داسې هم شوي وو چې په ټول پاکستان کې دا یو خبره درته کوم چې په نصاب کې په ټول پاکستان کې دومره جهادي او جنګي او د جنگ د ښکلا خبرې یا مضامین یا چپټر یا مضمونونه یا لیکونه نه څونه چې زموږ په خیبر پښتونخوا یا شمالي پښتونخوا کې چې کوم نصاب په دې کې په دې کې بیا عوامي نېشنل ګوند هغې د ویستلو کوشش او هڅه یې کړې وه چې کله بیا د جماعت اسلامي ګوند او د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت راغله کال 2014 کې نو هغه هم بدل کړ د هغه انسانیت او د انسان او د سولې په اړه چې کوم پکې اچولي شوي څیزونه او لیکونه او نثر او شاعري و هغه ټول یې ترې نه ویستل واپس یې پکې هغه ټول جهادي او دغه څیزونه واچول نو دا یو فرق دی په ټول پاکستان کې چې زموږ دپاره په نصاب کې قتل مرګونه د جنگ څونه ښکلې شعرې د دې په هکله څیزونه وي د ناموسي وژنو په ښکلا باندې خبرې وي او هلته بیا په ترقي په پرمختګ په انسانیت او په دغه باندې خبرې نو موږ په یو اړخ نه راګیر شوي موږ د ژبې سره سره په ډېر څیزونو کې څه ته چې په انګریزۍ کې وي وار ګلوریفیکیشن هم زموږ ټول اتلان هیروګان چې په دلته په نصاب کې وي هغه ټول فوجیان یا وردو والا یا را جوړ کړي نو دا ډېر څیزونه دي چې موږ سره دلته کېږي مننه خورې خو بس داسې به وي چې دا خپله د پښتنو کمزوري دا خلک چې په قدرت کې لکه د عوامي نېشنل پارټي په وخت کې هم د 15 پورې په نصاب کې پښتو ژبه لازم وه خو هغه صرف لکه هلته ګورنمنټ کوم سکولونه چې وو لکه د حکومت د خوا نه چې کوم سکولونه وو یا ښوونځي وو هغې کې وه خپله شخصي ښوونځیو کې خواته هېڅکله لکه دغه پښتو ژبه لازمي ژبه نه ده لکه هغه دې په خاطر باندې شپې ته ما خبره ده چې اقتصاد او روزګار چې دی هغه د اردو او انګلیسي ژبه پورې تړلی دی او بیا موږ ته په نصاب کې به دا ښودل چې په پښتو چې دا یو علاقایي ژبه ده او ستاسو قومي ژبه اردو ده نو هغه پښتانه بیا په دې فکر نه کوي چې
زه په ایمه پښتون او د ازما جبه قومي جبه څنګه اردو شو لکه دا سوچ ما غوښ سره به نشته او ګوره یو خبره کې د دې وضاحت کوم ګوره اویا کاله په پاکستان کې یو کوشش شوی دی یو ډیر هغه ته ډیر منظم غونډه کوشش شوی دی ډیر څه چې په انګریزي کې سیستماتیک وي د رسنو د لار د نصاب د لار یو قسم لا دی ته وي په دغه کې چې کله تر یو کام شناخت ختمه کنه دی یو نظریه یو بیانیه یو قسم لخوراک هغه بیانیه دا و چې مونږ ټول یو کام یو زمونږ ټول ژبه یو ده او مونږ یو شناخت لرو نو دلته شو کې په پاکستان کې یو کام نو سیږي دلته بلا شي کامونه دي هغه ټول ته انګریزي کې وته مکس ورلد آیډنټیټي وایي چې ته په یو کاسه کې مختلف سيزونه واچي او هغه ولړي او غینه یو شی جوړ کی نو پاکستان یو بیانیه یا یو نریټیو یا یو نظریه چې وا هغه د رسنو د لار او د نصاب د لار دا خورولو کوشش کړو چې ټول مونږ یو حالکه دا صرف د جبه ختمولو د زما شناخت ختمولو زما د هویت ختمولو په هدا پورې وا چې کله د پرمختګ او د ترقۍ او د غي سره تړلې پروژې راځي نو هغه ټول پنجاب ته ځي خو چې کله د هویت او شناخت خبره راځي نو بیا ماته وستا ژبه اردو دا ساکامي ژبه اردو دا یو دغه حالکه اوس د پاکستان د جوړښت اویا کاله پس هم زما په خیال چې دا 2% خلک دي چې هغه اردو بنیادی چې اردو ویونکي خلک دي چې داغي کامي ژبه ده نور دا ټول خلک چې په دې باندې ورته په شوی دا نو دلته ورته مونږ ورته د رابطې ژبه وایو یا دغه ژبه وایو خو دا کامي ژبه نه درچا دلته د چام کامي ژبه ده سوای داغه 2% خلکو جی خوري مننه تاسو به موږ سره استي دا چې بهان سه نوبت خو موږ خورته نوبت ورکو موږ چې به تاسو سکاري او مصروفیت وینو چې به وخت ونی سي داغه مخکې چې خور دغه راوغړي بهان سه زه یو لنغونی نظم به نو زه خپل مایک بندوم نظم څه داسې دی خوږه مو د پښتو ژبه درنه ده د جرګو ژبه قدرت ته رسولې دي پښتون چې وي پښتو ژبه بیا هیره ترې په ار کې شي غږیږي په پردو ژبه وزیر د پښتنو ولې ګړیږي په فارسو ژبه ویستلې له دفتره ده دا چا مو د پښتو ژبه پیخلیک د پښتنو پکې یو بیت کې د ټپو ژبه ټپه باندې کتاب لیکم لرغونی تاریخو ژبه ساتلې ولسونو ده د میندو او پلرو ژبه پښتون چې پر پښتو نکړي محکومه د پښتو ژبه په خاوره پښتنه باندې حاکمه د پردو ژبه بورا کچيري واک دي شي واکمنه د پښتو ژبه ډیره مننه